د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ګرانو زده کوونکو او محترمو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. دوستانو خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د 11 ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس په برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو موږ او تاسې په ثابت تعجیل سره د مستقیم الخط حرکت په هکله باندې بحث وکړ او اوس راځو پاڼه دوستانو شپږ شپېتمه ده، موضوع آزاد سقوط ده. آزاد سقوط موږ او تاسې په یو بعدي حرکت کې په دې باندې بحث کړی و چې په مستقیم الخط حرکت یو بعدي حرکت په دوو حالاتو کې واقع کیدی شي، یا به د ایکس په محوري یا به د وای په محوري هم زمانیه په یو وخت کې د دواړو محورونو په امتداد باندې حرکت نشي ترسره کیدی، یا به د ایکس په محوري او یا به د وای په محوري. اوس راځو د وای د محور پر مخ باندې د ثابت تعجیل لرونکي مستقیم الخط حرکت یوه طبیعي بیلګه نن مطالعه کوو. طبیعي بیلګه یعنی په حقیقت کې موږ او تاسې آزاد سقوط مطالعه کوو. تاسو دوستانو پوهیږئ او په ژوندانه کې هم د داسې ډیرو چارو سره مخامخ شوي یاستئ چې جسمونه د مځکې په لور باندې کشیږي، جسمونه د مځکې په لور باندې راغورځي. که کومه داسې تکیه ونه اوسیږي، یعنی که چېرته تکیه یو شي ته ونه اوسیږي، یو جسم ته ونه اوسیږي، د مقاومت قوه ورته ونه اوسیږي، په دې صورت کې جسمونه په آزاد ډول باندې سقوط کوي. نن راځو د همدې آزاد سقوط په هکله باندې موږ او تاسې څه شی کوو دوستانو؟ خپل مطالعه کوو یا درس پې باندې لرو یا بحث پې باندې کوو چې آزاد سقوط یعنی څه شی ده. مخکې مې درته ویلي دوستانو چې آزاد سقوط په حقیقت کې د ثابت شتاب د لرونکي مستقیم الخط حرکت طبیعي بیلګه ده. څه ډول بیلګه ده؟ طبیعي بیلګه ده. په دغه حرکت کې دوستانو څو خبرې ډېرې مهمې دي. مخکې د دې چې په هغه مهمو خبرو راشو، راځو دا وایو چې د دې خط په هکله باندې، د دې حرکت په هکله باندې کوم نظریات موجود وو. ارسطو لومړنی عالم و، فیلسوف و، چې هغه نظریه ورکړه چې جسمونه که چیرته د عین ارتفاع څخه خوشي شي یو وخت کې ځمکې ته رسیږي. وروسته بیا د ګالیله د خوا د نظریه اصلاح شو، البته رد ورته نه شو ویلی، اصلاح شو. هغه بیا دا شی ویلی ګالیله چې جسمونه که د عین ارتفاع نه خوشي شي په یو وخت کې مځکې ته په هغه صورت کې رسیږي چې خلا واوسیږي، یعنی د هوا مقاومت ونه اوسیږي. مثلا موږ او تاسې کولی شو که چیرته یوه درنده ګلوله په پام کې ونیسو، یوه درنده ګلوله په پام کې ونیسئ او یوه د کاغذ پاڼه په پام کې ونیسئ، تاسو یې د عین ارتفاع نه خوشي کوئ، تاسو یې د عین ارتفاع نه خوشي کوئ. که چیرته دا تاسو د عین ارتفاع نه خوشي کوئ، تاسو ته به در معلومه شي چې د کاغذ پاڼه او ګلوله په یو وخت کې نه رسیږي، یعنی ګلوله په حقیقت کې په تیزۍ سره په ځمکه باندې لګیږي. نو که چیرته شرایط د خلا موجودی، په هغه صورت کې بیا جسمونه همزمان یا په یو وخت کې چیرته سقوط کوي؟ د مځکې په طرف ته سقوط کوي. اوس راځو دوستانو، یوازینۍ قوه چې د سقوط پر مهال باندې په څه شي باندې عمل کوي؟ په جسم باندې عمل کوي، هغه د جاذبې قوه ده. کوم ډول قوه ده دوستانو؟ د جاذبې قوه ده او هغې ته تعجیل ورکوي. کله چې قوه په یو جسم باندې وارده شي هغې ته تعجیل ورکوي. اوس دا تعجیل موږ او تاسې د جی په توري سره کوي. تعجیل د جی په توري سره کوي چې ثابت مقدار ده او د جی مساوي په 9.1 متر پر سیکنډ مربع سره برابر ده. جی مساوي ده 9.1 متر پر سیکنډ مربع سره برابر ده. اوس چې برابر د 980 سانتی متر پر سیکنډ مربع سره ده، یا دا برابر د څو سره ده دوستانو؟ د 32 فوټ پر سیکنډ مربع، فوټ پر سیکنډ مربع سره. اوس په محاسباتو کې د سهولت لپاره موږ او تاسې د جی قیمت تقریبا مساوي په څو ونیسو؟ 10 متر پر سیکنډ مربع. یعنی د جسم سرعت په هر ثانیه کې 10 متره په اندازه باندې زیادښت کوي په آزاد سقوط کې.
اصلا دا دوستانو موږ او تاسې په هغه مختلفو سیستمو کې د جی مختلف قیمتونه وویلې. اوس دوستانو راځو تعریفوو یې چې دا حرکت کوم حرکت د وای د محور پر مخ باندې ترسره کیږي او د جی له تعجیل سره حرکت ته د جی د تعجیل سره د جی د ثابت تعجیل سره د جی د ثابت تعجیل سره حرکت ته چی شی ویل کیږي دوستانو؟ آزاد سقوط ویل کیږي. آزاد سقوط ویل کیږي. اوس راځو د دې حرکت هغه کوم معادلات چې اړین دي په هغې هکله باندې بحث کوو چې کوم معادلات په دې حرکت کې موږ او تاسې د مسایلو د حل لپاره کاروو. اول راځو دوستانو څرنګه چې تاسو پوهیږئ متوجه اوسئ موږ او تاسې ویلي چې وي مساوي ده د وي صفر جمع ای ټي. وي مساوي ده د وي صفر جمع ای ټي. په تېر درس کې په دې باندې بحث وکړه. دلته اوس ای په جي تانا تبدیلو. وي مساوي ده د وي صفر جمع ای ټي. ای په ځای باید چی کېدم؟ جي ټي. د سرعت معادله شو. د چی شي معادله شوه؟ د دې حرکت د سرعت معادله شو. همدارنګه موږ تاسو ویلو چې x مساوي ده د x صفر جمع وي صفر ټي جمع 1/2 ای ټي مربع. یوازې کافي ده چې ای ته تغییر ورکړي. دا چې x صفر دلته شتون نه لري x صفر دلته شتون نه لري. x باید په وای تبدیل کړي ځکه مخکې چې موږ او تاسې کوم حرکتونه ته څېړنې لاندې نیولي ول په هغې کې موږ او تاسې د بحث موضوع د x په محور وه. دا ځلې موږ او تاسو د بحث موضوع په څه شي ده دوستانو؟ د وای په محور کې ده. نو دلته x په وای تبدیل کړه. وای مساوي ده وي صفر ټي جمع 1/2 جي ټي مربع. 1/2 جي ټي مربع سره 1/2 جي ټي مربع. دا معادله د حرکت شو. د چی شي؟ د حرکت معادله شو. اوس دوستانو که چیرته وي صفر مساوي په صفر شي، که چیرته وي صفر موږ او تاسې فرض کړو چې وي صفر مساوي په صفر ده، وي صفر مساوي په صفر ده، نو په پایله کې به د وای شکل په دې ترتیب شي چې وای مساوي ده د 1/2 جي ټي مربع سره 1/2 جي ټي مربع. اوس جسم چې کله په آزاد ډول باندې سقوط کوي یعنی لومړنی سرعت پکې صفر شي، کله چې لومړنی سرعت صفر شو د حرکت معادله د وای مساوي کیږي د 1/2 جي ټي مربع شکل غوره کوي. اوس کله چې جسم په آزاد ډول سقوط وکړي یو دا چې ارتفاع ډیره مهمه ده چې د وای قیمت په حقیقت کې په اچ سره هم ښودل کیږي او همدارنګه یوه بله ډیره مهمه خبره هغه پکې دا شی ده چې وروسته د څونه وخت نه به دا په مځکه ولګیږي، وروسته د څونه وخت نه به په مځکه ولګیږي. نو دلته کولی شو چې د ټي قیمت پیدا کړو. هغه وخت چې په دې کې سقوط کوونکی جسم په مځکه لګیږي، د ارتفاع نه شروع په حرکت کوي په مځکه باندې لګیږي. په دې ځای کې به موږ تاسو ته دوستانو لاس ته راشي چې 1/2 جي ټي مربع ګوره اطراف کې 2 ضرب کا 2 وای به مساوي په جي ټي مربع شي، جي ټي مربع شي. اطراف تقسیم په چی شي کا؟ تقسیم په جی کا، تقسیم د چې په جی کا لاس ته به درشي چې ټي مربع مساوي کیږي د 2 وای پر جی، 2 وای پر جی. اوس د اطراف نه جذر واخله، که چیرته د اطراف نه جذر واخلي ټي به مساوي شي د 2 وای په جذر د جی، 2 وای پر جی، جذر د 2 وای پر جی. نو دا په حقیقت کې هغه معادله شوله چې د جسم د سقوط وخت موږ او تاسې ته ترېنه دوستانو لاس ته راتلی شي. اوس راځو دوستانو د سرعت په هکله باندې یوه بله معادله هم بیانوو د دې حرکت دپاره، یا هغه معادله چې د هغې په واسطه موږ او تاسې د زمان له قیده په آزاد ډول سرعت محاسبه کوی شو. څرنګه چې دوستانو پوهیږئ وی مربع منفي وی صفر مربع مساوي کیږي د 2a دلتا x سره، 2a دلتا x سره. اوس دوستانو که چیرته وی صفر صفر فرض شي وی مربع به مساوي شي د 2a په ځای دوستانو g تعجیل معلوم ده g چې 10 متر پر سکند مربع ده،
x د منګه د تاسو چې شته دا دلته تبدیل شوی دی y ته تبدیل شوی دی 2g y سره که پایله کې به v مساوي شي د جذر د 2g y سره. دا هم د زمان له قید څخه آزاده د سرعت معادله یا رابطه. دا دوستانو هغه مهمه فرمولونه دي چې د تاسو د مکتب په کتاب کې په هغې باندې بحث شوی. اول مې د سرعت معادله وویلې، دوم د حرکت معادله مو ویلې. اوس هغې نه وروسته په هغه زمان باندې وغږېدو چې جسم په هغې کې سقوط کوي او همدارنګه د زمان له قید څخه په آزاده معادله باندې چې په حقیقت کې د سرعت معادله ده په هغې باندې هم موږ او تاسې بحث وکړو. اوس راځو دوستانو د همدغه د کتاب مطابق چې کوم مسایل دي هغه حلوو. د هغې په حل باندې شروع کوو دوستانو. راځو اول مثال یې درکړی ده. وایي که چیرته یوه تیږه د 4.9 متري ارتفاع څخه د ځمکې له 4.9 متري ارتفاع څخه ګورئ دوستانو 4.9 متري ارتفاع څخه چیرته راولېږي دوستانو ځمکې ته په آزاد ډول باندې سقوط وکړي. پس له څو ثانیو څخه به وایي ځمکې ته راورسېږي، یعنی ټي مساوي ده د سوالې سره. صحیح ده؟ او همدارنګه دا یې درنه غوښتي دي چې ځمکې ته د رسېدو په وخت کې سرعت څونه ده. سرعت مساوي ده د سوالې سره. اوس راځو دوستانو تاسو متوجه شئ د سوال د حل دپاره. y مساوي ده د 1/2 g ټي مربع سره. ارتفاع څونه ده دوستانو 4.9 مساوي ده 1/2 g یې دلته فرض کړی ده 9.1 ضرب ده ټي مربع سره. په پایله کې به ټي مربع ضرب ده 4.9 مساوي شي د 4.9 سره 9 سره دوستانو. ټي مربع به مساوي شي د اطراف که چیرته تقسیم په 4.9 کو نو ټي مربع به مساوي په څو شي 1 شي. که چیرته د اطراف نه جذر ونیسو نو ټي به مساوي شي د 2 سره 1 سیکنډ سره. ټي مساوي په 1 سیکنډ سره شو. او همدارنګه سرعت وای تاسو هغه محل پیدا کوي چې د مځکې سره لګیږي. دا کولی شو اسانه v مساوي ده v0 جمع gt سره. اوس دا چې اولیه سرعت 0 ده، یعنی په آزاد ډول سقوط کړی. اولیه سرعت 0 و پرته د دې چې کوم سرعت ورکړل چې په آزاد ډول سقوط وکړ. په آزاد ډول چې سقوط وکړ v0 مساوي په 0 ده، نو د v مساوي په gt معادله موږ او تاسو کولی شو چې کار کو. په پایله کې به دوستانو سرعت مساوي شي ده g 9.1 ټي په ځای باید دوستانو چې څو کېدم 1 سیکنډ ضرب ده 1. په پایله کې به سرعت مساوي شي ده 9.1 ضرب ده 9.1. دا چې سرعت ده واحد باید چې په نظر کې ونیسم متر پر سیکنډ. هغه مثال چې د مکتب په کتاب کې موږ تاسو ته راکړل شوی و دوستانو هغه مو حل کړ. دوستانو تمرین درکړل شوی ده د کورنۍ دندې په توګه باندې تاسو دا تمرین حل کړئ. هڅه وکړئ چې مشکل سوال نه ده، یوازې یو سوال ده په 2 برخو کې درکړل شوی ده، آخر کې د ثانیو توپیر ده، هغه تاسو دوستانو په اسانۍ سره کولی شئ چې لاسته راوړئ. دا و د آزاد حرکات د آزاد سقوط په هکله باندې د موږ د تاسې د نن ورځې درس. تر بیا خدای په امان ښې چارې ښه وخت ولرئ.